کندهار ښاروالۍ خبر ورکوي چې په دې ښار کې د حلقوي سړک چارې د شاوخوا 1 میلیارډ افغانیو په ارزښت پیل شوي دي. د کندهار ښاروالۍ مسؤلین وایي چې سړک به د 9 کیلومتره په اوږدوالي او 40 متره په پلنوالي سره په اساسي او معیاري ډول ورغول شي. د دوی په خبره په یاده پروژه کې شاوخوا 300 کسانو ته کاري فرصتونه هم برابر شوي دي چې په وینا د دې پروژې چارې د مهال شاوخوا 25 سلنه مخته تللي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. د کندهار ښاروالۍ د پراخو انکشافي پروژو څخه یوه لویه پروژه د کندهار ښار حلقوي سړک یا بایپاس پروژه ده. دغه سړک تقریبا 9 کیلومتره اوږدوالی او 40 متره پلنوالی لري. 15 میاشتې مخکې رغنیزې چارې پیل شوي دي. تر دې مهاله یې 25 سلنه کارونه مخته تللي دي او پر دې لویه پروژه باندې څه باندې 1 میلیارډ افغانۍ لګښت راځي. په یاده پروژه کې هره ورځ 300 کسان په فني او غیر فني ډول په کار کولو بوخت دي. د دې پروژې انجینران وایي چې د دې سترې پراختیایي پروژې رغنیزې چارې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې پیل شوې وې چې تر دې مهاله یې چارې 25 سلنه پر مخ تللي دي او پاتې چارې به هم د ټاکل شوي پلان له مخې په خورا منظم، چټک او معیاري ډول ورغول شي. د کندهار حلقوي سړک چې په عامه اصطلاح کې بایپاس ورته ویل کېږي، دا 15 میاشتې کېږي کار شروع شوی دی. دغه اولیه کارونه ټول ختم شوي دي. نو په مجموع کې مالی پیشرفت تر 10% پورې رسیدلی او هغه فزیکي پرمختګ یا پیشرفت یې تر 25% پورې رسیدلی. د پلان لپاره د قشله جدید دروازې چې د سړک آخري نقطه ده، د سړک هغه اساسي طبقات جریان لري، د چرۍ او جویچې هر څه تکمیل شوي دي. د دې پروژې انجینران وایي چې کارونه په چټکۍ سره پر مخ روان دي او دغه پروژه په معیاري ډول سر ته به ورسوي. تمام پروگرس و تمام اکتیویتی که ما فعلا اجرا میکنیم اینم مطابق استانداردهای STM آشتو و تمام اسپسیفیکشن و مشخصات پروژه‌ای که برای ما داده شده مطابق اون از طرف انجینر صاحبای ښاروالۍ نظارت میشه و همچنین اونمو مشخصات و همون استانداردها در ساحه عملی میشه که الحمدلله تا هنوز هیچ کدام مشکل پیش نامده و پروژه ما الحمدلله از لحاظ کیفیت بسیار به درجه اعلی پیش رفته. په ورته وخت کې د کندهار حلقوي سړک د پروژې کارکوونکي د ورته پروژو له پیل څخه ملاتړ کوي او وایي چې په دا ډول پروژو سره خلکو ته کاري فرصتونه برابریږي او د غراض هیواد کې هر اړخیزه پرمختګ ورسره رامنځته کیږي. ډېر زیات خوشحاله یم چې د وطن لپاره خدمت کوو او نورو ته هم دغه غږ داسې د وطن لپاره ټول وخت خدمت وکړي او د کورنۍ هم لخوا هم ډېر تشویق کېږي چې د وطن لپاره ټول وخت خدمت وکړي. نوم یې ساندار دی، د کندهار ولایت نه د بایپاس په سړک کې کار کوو. موږ د امارت اسلامي امارت څخه ډېره خوشحاله یو. زموږ کار ښه پر مخ روان دی او ډېر ځینې خوشحاله یو. زما نوم تاج محمد دی. په دغه خواري کې ګډه مسلمانان اخته دي، بس غریبان اخته دي. خدای دې د دولت خیر ورکړي. ډېر ښه کار روان. السلام علیکم. نوم ثنا اولاد. مخکې مې دغه په ډېرو پروژو کې مې کار کړی. دغه میدان یا وایس عبدالرحیم په دې پروژه کې مې کار کوي. بیا هلته په بله پروژه کې په میوند کې اخته وم. اوس په دې پروژه کې تقریبا دا مې څلورمه میاشت روانه ده چې کار سره کوو. ډېر ځینې خوشحاله یو، د کار هسې هم خوشحاله یو. دا ډېر مهم دی ځکه چې زموږ وطن به جوړ شي، زموږ وطن به ډېر آباد شي او په څنګ کې به زموږ د هېواد کم بیکاره کسان چې هغه به په خواري ورسره لګیا شي. د یادې پروژې رغنیزې چارې د افغان صداقت ساختماني او سړک سازۍ شرکت له لوري د کندهار ښاروالۍ د تخنیکي ټیمونو تر دوامدارې څارنې لاندې په خورا منظم، چټک او لوړ کیفیت سره پر مخ وړل کیږي چې د کار د پرمختګ بهیر د ټاکل شوي مهالویش سره سم روان ساتلی دی. کندهار ښاروالۍ ژمنه ده چې د ښار د معیاري زیربناوو د رامنځته کولو د ښاریانو د هوساینې او د متوازنې ښاري پراختیا په موخه به خپلې ټولې انکشافي پروژې د لوړ کیفیت او ټاکلي مهالویش له مخې بشپړې کړي.